افغانستان بمنی پر دشمنانو باندې تند د اسمان بمنی وا 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 ګران خراسان بمنی عجیب هیوادوالو ته موږ دغه ډاډ ورکوو چې انشاءالله د افغانستان له ټولو سرحدونه به تاسې پر امن او مطمئن در زمان جمهوریت 20 سال هیچ توجهی صورت نگرفته بود 100 تانک تخریبی داشتیم از اینجا ما مستریهای مسلکی روان کردیم در اونجا الحمدلله 65 اراده تانک از را ترمیم کرده برای فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترم لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته به احترام معلومه ده وروسته له هغې چې اسلامي امارت د افغانستان د ولسونو په قوي ملاتړ د شهیدانو د شهادتونو د فدایانو د سرښندنو د بندیانو د بندیخانو او د مجاهدینو تر بېسارې زحماتو قربانیو ګاللو وروسته یو ځل بیا حاکمیت ترلاسه کړ هم مهال یې د افغانستان اسلامي امارت لویه کابینه هم تشکیل شوه. په لړ کې د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې د هیواد په ټولو زونونو کې د ملي اسلامي اردو یو ځل بیا انسجام پیل او دا دی لله الحمد نن د یوې قوي منظمې او په عصري امکاناتو سمبالې اردو درلودونکي یو. هغه ادارې چې د ملي اسلامي اردو د هرالخیزو اموراتو د اجرا لپاره باید خدمات ترسره کړي وای هم یو ځل بیا له سره فعال او په خدمت پیل وکړ. د دغه خدماتو په لړ کې د کابل ولایت په زړه کې میشته د 314 مرکزي قول اردو هم ده چې له فتح وروسته بیا تر دې دمه یې په خپلو اړوندو امنیتي او دفاعي چارو کې مسؤلانه ګامونه اخیستي او د هیوادوالو لپاره د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. دا چې د دغې قول اردو منصوبینو په تیرو 3 کلونو کې خپل اړوند فعالیتونه څومره او څنګه مخته وړي په اړه یې دغه مستند چمتو شوی. راځئ په ګډه یې سره ګورو. د غیرتونو نامونه پر ټول جهان بمنی وا 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 افغانستان بمنی پر دشمنانو باندې تند د اسمان بمنی وا 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 د 314 مرکزي قول اردو اړوندو ټولو منصوبینو په تیرو 3 کلونو کې د اسلامي امارت د مشرتابه د اوامرو د اطاعت له مخې خپلې چارې په منظمه او شفافه توګه مخته وړي چې د لواو، کنډکونو، ټولیونو، مدیریتونو او امریتونو په ترکیب سره دغه بخشونه بیا ځلې له سره فعال او په لړ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودلې. قول اردوی 313 مرکزی ساحات مرکز پایتخت کابل دارد که ما 5 لیوا داریم. 3 لیوایی در کابل موقعیت دارد، 1 لیوایی در ساحه ولسوالی سروبی است که او ساحه را تحت پوشش خود قرار داده و 1 لیوایی دیگه ما در ساحه دارالامان است او ساحه را تا منطقه لوگر تحت پوشش قرار داده و 1 لیوای ما در ساحه پل چرخش که ولسوالی کدامن و تا دهسبز موقعیت را تحت پوشش امنیتی خود قرار داده است. 2 لیوای دیگه ما 1 لیوامون در ساحه ولایتی میدان وردک قرار داره که اوجا تمام ساحه میدان وردک تحت پوشش لیوای ما قرار داده، لیوای قول اردوی 313 مرکزی و 1 لیوای دیگه ما در ساحه ولایت بامیان قرار داره که تمام مناطق بامیان زیر پوشش امنیتی و لیوا قرار داره. بعد از 3 سالی گذشته الحمدلله قول اردوی مرکزی اولا که همین نظم و نظام خود در داخل قول اردو برابر کرده، تمام ادارات فعال کرده، تمام مدیریت ها و قماندانی ها و لیواها را فعال کرده است و الحمدلله در رابطه تجهیزات و تاسیسات ما و در رابطه وسایل ما الحمدلله ما ورکشاپ های بسیار قوی داریم که تمام چیزهایی که قبلا خراب بود الحمدلله مگیش فعال است. از قبیل سلاح ثقیله ما، تانگا و رینجرها و دیگر موترهایی که در قول اردو است الحمدلله مکمل فعال هستند. ما در راستای تامین امنیت، در راستای مسلکی سازی اردو الحمدلله، در راستای صفایی و پاکی قول اردو و دیگر در بخشای تعلیم و تربیت الحمدلله ما بسیار کوشش کردیم و دیگر جمع‌سازی و چیزایی را راه اندازی کردیم که تا اینکه مجاهدین ما در امورات کاری خود متوجه بسازیم. قول اردوی 313 مرکزی با خصوص پیشرفت‌های در داخل خودش در تامین امنیتی کشور خصوصا پایتخت کابل و نواحی و ولایت‌های همجوار در روزهای مهم کشور که روزهای عیدین است و روزهای عاشورا است، روزهای استقلال کشور است،
دیگه تدابیر امنیتی خوب گرفتن و در پلوی ارگانهای امنیتی استاد شدن. جنگ په ډګر کې د ثقیله سلاحو کارول او ترې ګټه پورته کول له پرمختللو بریالیو جګړیزو چارو څخه شمیرل کیږي. دا چې توپچي ځواک د جنگ په ډګر کې دومره مهم او مؤثر دی، نو په همدې اساس په یاد قول اردو کې د توپچي ځواک د روزلو ترڅنګ د شته درنو اسلحو ساتنه او ترې ګټه اخیستل او د نورو تخریب شویو درنو اسلحو د راټولونې او بیا ترمیم چارې په چټکۍ او معیاري توګه روانې دي چې په سلګونه ضربه یې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د 314 مرکزي قول اردو د توپچي مدیریت په تېرو 3 کالو کې الحمدلله زیاتې لاسته راوړنې لري چې دغو جملې څخه 40 ضربه دیسي توپونه چې دا په مختلفو ځایو کې ورک وو او غیر فعال وو. مثال بالفرض درته وښیم د غزني ولایت جغرۍ ولسوالۍ کې، په پروان کې، په کاپیسا کې، په غوربند کې، د کاپیسا په الاسای ولسوالۍ کې چې ډېره لرې ولسوالي ده. دغو ټولو ځایونو موږ کوهساپین دغو ځایونه موږ ټول کړل چې ټول هم کله تقریبا اکثره بیخي تخریب ته ورنږدې وو. نو موږ کوشش وکړو د مرکزي ورکشاپو په همکارۍ دغه توپونه موږ ټول ترمیم کړل، جوړ هم کړل چې اوس لله الحمد موږ یو توپ هم غیر فعال نشته، ټول فعال دي او محاربې ته آماده دي. او دغه نه وروسته چې دا توپونه هم فعال کړل بیا ولګېدو په زیو بیسیسو باندې شروع وکړه چې دا په هر ځای کې کباړې او پرزه دلته یو ځای دی چې امریکانو د تیر نظام خلکو د موږ ډېرې اسلحې په قیچي باندې پرې کړي دي. په دو کباړ کې موږ پرزې ولټولې، د دو پرزو نه او بعضې ځای کې نور بعضې کې چې غیر فعالې زیوې ولاړې وې دا هم ټولې راټولې کې تقریبا په زیات تعداد څخه زیوې موږ فعالې کړي دي. اوس فعلا 3 دانې توپونه چې هغه په داسې غرو په دښتو کې پیدا کړي وو چې هم کتل چې ترمیم وړ وو، اوس په مرکزي ورکشاپو کې دي فعلا ترمیم لاندې دي. دغه توپ چې تاسو یې ګورئ دا توپ 130 ملي متري چې دا ډېر یو قوي او ډېر غټ توپ دی. دا تقریبا 40 کیلومتره مسافه انداخت کا او مرمۍ هم الحمدلله لرو او دا توپ موږ یو بل هم لرو چې په کې څه ورز دي دغه په پرزو کې اخته یو چې پرزې ورته پیدا کړو هغه هم جوړ کړو. نو ان شاء الله موږ آماده یو، په هر وخت کې خپل محاربې ته آماده یو او نور هم وسایط ټول کړي دي، مرمۍ هم راټول کړي دي، مهمات هم راټول کړي دي. لله الحمد ټول کارونه برابر دي، د خدای فضل سره ان شاء الله کوم مشکل نشته. ګران خراسان بمني عجیب وطن عجیب غرونه عجیب یادشتي دشمنی ضرور تشتي د دین خدمت کیا بچو پچې او نیچین غشتي تورې پلاس کې لشتي د اسیا د تخنیک څانګه چې د 314 مرکزي قول اردو د پوځي وسایطو، سپکو او درنو اسلحو د ساتنې او بیا ځلې ترمیم په برخه کې خپل چارې پر مخ وړي، په تیرو 3 کلونو کې له ډیرو لاسته راوړنو برخمنه ده چې د قول اردو د قرارګاه او اړوندو جزوتامونو او ورکشاپونو د ټولو برخو په فعال ساتلو سره د دفاعي ځواکونو په پرمختګ او نظم کې مهمه ونډه اخیسته. مدیریت تکنیک قول اردوی 13 مرکزی از فتح به این طرف دستاوردهای خیلی زیادی داره. از جمله چیزهایی که برای شما قابل ذکر است میخوایم وسایط را برای شما قابل ذکر بکنم که در زمان جمهوریت 20 سال هیچ توجهی صورت نگرفته بود. از قبیل تانگای تی 55 تی 62 113 BMP1 BMP2 تانگایی است که در زمان روس بعد از سقوط قشون سرخ شوروی در افغانستان باقی مانده بود، تماما تخریب شده بود. می با کوشش و با زحمت شبانه روزی مدیریت تکنیک و همکاران تکنیکی ما مردم ترمیم صورت گرفتن. به طور مثال میگه ما در قول اردوی الفاروق که در هرات برای فعلا است 100 تانک تخریبی داشتیم. از اینجا ما مستری های مسلکی روان کردیم در اونجا، الحمدلله 65 اراده تانک از را ترمیم کرده برای فعلا و باقی وسایطی که ما الحمدلله ترمیم کرده هستیم از قبیلی که اینترنشنال است، هاوی است، امراب است، MCV می باشه، رنجر است، رنجر امبولانس است. تقریبا عموما کی میشه تا 7526 اراده وسایط می باشه. ما 100% به اطمینان میتیم که برای فعلا وسایطی که ما فعال کردیم و ترمیم کردگی هستیم به هر نقاط افغانستان که بخواین از این خدمت بگیرین ما 100% اطمینان میتیم که خدمت کرده میتونن. ورکشاپ ما مردم دارای تقریبا 11 شاپ می باشه که از انجن گرفتگی تا به پنچرمنی را ما تمام شاپ‌ها فعال هستند. شاپ‌های ما لله الحمد مستری‌های مسلکی دارن
برای فعلا تقریبا 30 تا یا 40 تا در داخل خود قلاردو مستری‌ها هستن که فعال آماده خدمت شبانه روزی خدمت میکنن. همچنین ما در لیوای 2 ورکشاپ اسلحه هم داریم، وسایط هم داریم، از تانگه هم داریم، در اونجا فعال میباشه. در لیواهای پنجگانه عموما وسایط ما در ورکشاپ های ما مردم فعال میباشه ان شاء الله. طالب کارونه ساتي هم سرحدونه ساتي. د نظام په جوړښت کې کشفي او استخباراتي ارګان د سترګو حیثیت لري چې د دښمن له شمو اهدافو څخه پر وخت خبرېدو او مخکې له هدف ته رسېدو په چټکۍ سره د هغې د له منځه وړلو لپاره اقدام کوي. د دې قول اردو د کشف او استخباراتو څانګه هم په تیرو 3 کلونو کې فعاله پاتې شوي او د هیواد د ملي منافعو دښمنان او د ولسونو د ډاډمن امنیت له منځه وړونکي تخریبکاران یې ځپلي دي. سربیره پر دې د تیرې ادارې پر مهال ورکې شوې اسلحې، مهمات او وسایط یې هم کشف او ترلاسه کړي او د ګڼ شمېر غلو او نشهیي توکو په نیولو سره یې د هیوادوالو لپاره د امنیت سالمه فضا رامنځته کړې. 314 مرکزي کلي اردو د کشف استخبارات مدیریت او د کشفي امریتونو لکه د لیواګانو او کنډکونو په هماهنګۍ سره 149 میله اسلحه مختلف النوع چې 111 خفیفه اسلحه ده، 18 میله ثقیله اسلحه ده، په 18 میله ثقیله اسلحه کې 8 کویک، 2 میله دهشکه، 2 میله روسي پیکا، 3 پایې 1 میله متره هوان او 3 قبضې راکټ سره د مهماتو چې دا موږ کشف کړي او را انتقال کړي مو دي. د وسایطو په هکله به معلومات درکړم چې 18 عرادي وسایط چې 2 هماوي زرې ټانګونه او 8 دانې لنجر موټر، 3 دانې هایلکس موټر، 2 دانې پورت موټر او 2 دانې زرې لنډکوزر موټر چې دا موږ کشف کړي او را انتقال کړي مو دي. دغه رقم به درته ووایم د دښمن څخه د مینو په هکله چې 14 دانې مینونه، 8 دانې چسپکي مینونه، 4 ژیړې بوشکې او 4 دانې ضد پرسونل مینونه او 50 دانې لاسي ګرنیټونه دا مو کشف کړي دي. فتحو په ورځو کې چې د کلي اردو څخه کمې اسلحې مهمات وړه سوي وې، منابعو ته مو خپل وظیفې ورکړې وې چې هغه کې هم بعضې لاسته راوړنې لرو، لکه د ارزان قیمت ساحې څخه یو موټر نیشنل اسلحې او مهمات، د هغه رقم سروبي ولسوالۍ کې مو یو موټر نیشنل اسلحې او مهمات او 2 لنجره ډک د مهماتو او اسلحو کشف کړي دي او قلي اردو ته مو را انتقال کړي دي. د مزنونینو په هکله 198 تنه مزنونین چې په بېلابېلو تورونو سره نیول سوي وو چې بعد ابتدایي څېړنو مو اړوند مرجعو ته تسلیم کړي دي. بریا تاج د غیرت کان بمنی وا 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 افغانستان بمنی د اسیا د بریا تاج د غیرت کان بمنی وا. د روغتیايي چارو شتونوالی د یوې پوځي قطعې لپاره مهم او اړین دی چې د مرکزي قلي اردو د روغتیايي چارو مدیریت او اړوند طبي عمله هم په ټولو طبي امکاناتو سمبال د لومړنیو او بیړنیو مرستو ترڅنګ د همیشنۍ درملنې وړتیا لري او د پرسونل حفظ صحي ته د جدي پاملرنې په لړ کې په تیرو 3 کلونو کې توانېدلي چې خپل خدمات په چټکۍ او ښه شکل سره مخته یوسي. در 4 بخش ما مسئولیت داریم. یکی اکمالات صحی است و یکی تعلیم و تربیه هست و یکی معالجه هست و 4م هم وقایه هست. و در بخش اکمالات صحی ما الحمدلله در سطح قلی اردو که 5 لیوا داریم و در 5 لیوا ما 5 تا کلینیک داریم که الحمدلله فعال هستند. دیگه اکمالات ادویه و ملزمه طبی و امبولانس ها الحمدلله ما داریم. دو کلینیک ها هیچ مشکلی از این ناحیه نداریم. و همچنین در بخش معالجه که ما دکترای ما مطابق تشکیلی که داریم در کلینیک ها دیگه در خدمت مجاهدین هستند. بازی نه تنهایی که دکترای ما در خدمت مجاهدین هستند بلکه در خدمت مردم ملکی و رعیت هم هستند که در جایی که ضرورت میافته
دیگه به مشکلاتی از اونها رسیدگی میکنن. قسمی که در لیوای سروبی ما شما دیگه در شهرهای کابل ننگرهار قرار داریم که اکثر حوادث ترافیکی اونجا رخ میده که بخش صحیحه لیوای سروبی ما الحمدلله به مشکلاتی از اونها خوبتر رسیدگی میکنن و همچنان در بامیان ما مشکلات داریم، حوادث ترافیکی هست اونجا او هم آمرین صحیحه ما و بخش صحیحه ما الحمدلله رسیدگی میکنن و رسیدگی کردن که از جمله یک حادثه که با خارجی ها در اونجا اتفاق افتید که ما شما شاهد حالش بودیم که دیگه بخش پرسنل صحیحه لیوای چهارمی ما در بامیان اونها رسیدگی کردن پیش از همه و او کسایی که در اونجا در حادثه آسیب دیده بودن توسط امبولانس های خود لیوا و بخش صحیحه اونها را به کابل انتقال دادن و همچنین حادثه ترافیکی دیگری که در اونجا رخ داده بود بالا یک فامیل که اونها به مشکلات مواجه شدن و از شهید و زخمی داشتن. دیگه از همه اولتر از کلینیکای شفاخانه ملکی کرده زودتر دیگه بخش صحیحه لیوای چهارمی ما لیوای بامیان رسیدگی کرد که اونها را از اونجا دیگه شهیدا و زخمی از اینها را زخمیاشان به شفاخانه و شهیداشان به ولایت غور توسط امبولانس انتقال دادن و همچنین در لیوای میدان وردک حوادث ترافیکی مثلا حوادث طبیعی رخ میده که اکثر به مشکلات و مردم هم دیگه بخش صحیح لیوای پنجمی ما در میدان وردک رسیدگی میکنه و این بخش معالجه چون که ما مسئولیت من هست در این بخش و میتونیم که ما به خودمان و همچنان به پرسنل ملکی هم رسیدگی بکنیم و همچنان در بخش تعلیم و تربیه هم مسئولیت ما هست. ما قبلا خود اینجا پرسنل جمع میکردیم، مدیکا را اینجا تعلیم میدادیم، ولی چون که مرکز تعلیمی ما شما فعال شده و الحمدلله اونها دیگه پلان جور میکنن، مطابق پلان از ما تقاضا میکنن و سهمی که لازم میبینن برای ما مطابق و سهمیه ما از قلی اردو مجاهدین اونجا به خاطر تعلیم در مرکز تعلیمی روان میکنیم که از اونجا تعلیم میبینن و مسلکی میشن و میاین در قطاعات دیگه اینجا با مورد خدمت و کار برای مجاهدین و پرسنل و تا حد توان به مردم ملکی هم قرار میگیرن. گران خراسان بمنی غیرتونو نامونا پر ټول جهان بمنی وا 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 افغانستان بمنی. د دفاعي ځواکونو موخه او هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. دوی هڅه کوي ترڅو د ولسونو د ورځني ژوند ټولې ستونزې حل او د ټولنې د پرمختګ او هوساینې لپاره کار وکړي. د همدې پر بنسټ انجینري مدیریت د قلی اردو په اړوند د مسؤلیت ساحه کې نوې پوستې او امنیتي کمربندونه جوړ کړي او همداراز د پلازمینې او نږدې ګاونډیو ولایتونو د خرابو شویو سړکونو بیا رغونې او جوړونې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه وخت چې په طبیعي پیښو کې هیوادوال له ستونزو سره مخ شوي دوی ورته هم زمان پر وخت رسیدګي کړې ده. د انجینرۍ جزء په عموم کې په دوه بخشونو کې کار کوي. اول د تحکیماتو په برخه کې او په اضطراري حالاتو کې د عامو هیوادوالو سره همکاري کول او دوهم د ماین د کشف او د شنډولو په برخه کې. د تحکیماتو په برخه کې د 314 مرکزي قلی اردو د رهبرۍ د حکم په اساس د مرکزي قلی اردو په ساحه د مسؤلیت کې ګڼ شمېر پوستې جوړې شوي دي او په پاتې نورو باندې اوس هم د انجینرۍ کنډک لخوا کار روان دی. او همدارنګه په ساحه د مسؤلیت د مرکزي قلی اردو کې د پوستو بیزونو او پارکونو لپاره په مساحت 2,715 کیلومتره مربع ځمکه هموارکاري شوې ده. ابل کابل میدان وردګ پنجشیر ولایتونو کې 3.8 کیلومتره سړک اساسي ترمیم شوی دی. د اضطراري حالاتو کې د کابل میدان وردګ ولایتونو کې 802 کیلومتره سړکونه د واورو څخه پاک شوي دي او د سیلابونو او غرق ښویدنې په وخت کې 1.6 کیلومتره سړکونه او کانالونه د خاورو ریګونو او تیږو څخه پاک شوي دي چې یوه بیلګه یې د کابل ولایت د ماهیپر په ساحه کې د غرق ښویدنې په وخت کې هیوادوالو ته د بدیل لارې جوړونه وه. او د خنثی کولو په برخه کې موږ لله الحمد د مرکزي قلی اردو په ساحه کې تر اوسه پورې کومه پیښه نه لرو، خو خپل ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې هر کله دښمن په یوه ځای کې ماین یا انفجاري مواد ځای په ځای کې د مرکزي قلی اردو د انجینرۍ جزء تامونو د خنثی کولو ټیمونه انشاءالله د دې وړتیا لري چې په وخت باندې هغه ماین ته رسیدګي وکړي او ماین له منځه یوسي.
په طبیعي پیښو کې که چېرته زموږ هیوادوال د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي، مثلا د واورو په وخت کې یا د باران په وخت کې یا د سیلابونو په وخت کې یا د غر ښویدنې په وخت کې، زموږ د انجینرۍ جزتامونه انشاءالله دې ته اماده دي که نه چې د پیښې په وخت کې خپل ځانونه هغو ځای ته ورسوي او خپل هیوادوال د ستونزو او مشکلاتو څخه وژغوري. د مرکزي قول اردو ټول منصوبین د متینې ارادې، راسخې عقیدې او د سالمې فکري او عقیدوي روزنې په درلودو ویاړي چې د ملي اسلامي اردو په لیکو کې په خدمت بوخت دي. خوشبختانه د عقیدتي چارو مدیریت په نوښت او هڅو ټول میشت منصوبین د دې مدیریت له درسونو مستفید شوي چې دوی د منصوبینو د ظرفیت لوړونې لپاره ټولې او په ځانګړې توګه د دیني زده کړو زمینه مساعده کړې. د دې قول اردو هر منصوب کولی شي چې د خپلو دندو ترڅنګ په عقیدتي درسونو، مدرسې او د قرآن عظیم الشان ختمونو کې ګډون وکړي. موږ په مدیریت عقیدتي کې 15 امریتونه لرو چې یو امریت د سواد آموزي ده او یو امریت د امر بالمعروف او دعوت الارشاد ده او یو امریت تعلیمات اسلامی ده، یو امریت فرهنګي او تخنیکی ده او یو امریت مدارسو ده. نو د هر امریت په خپل بخش کې تر ډیره حده پورې خدمت کړی ده. زموږ امر بالمعروف او دعوت الارشاد امریت چې ده هغه د ټولو کل اردو د پرسونل صورت او سیرت د خپل وس مطابق انشاءالله العزیز برابر کړی ده. په مجاهدینو کې داسې منکرات او داسې شان نشته چې هغه د شریعت مخالف وي. انشاءالله په شریعت باندې ټول پرسونل برابر ده او د تعلیماتو اسلامیو چې کوم پلان د درسي د عقیدتي هغه هم د خپل اصولو مطابق د پلان مطابق چې موږ د دوشنبې په ورځ باندې افسرانو ته درس لرو چې ټول افسران پکې شرکت کوي او ډیر ښه په توجه باندې هغه خپل درس د عقیدتي راځي حاضریږي او اوري. او د چهارشنبې په ورځ بیا د سربازانو او د بریدملانو درس د عقیدتي هغه هم انشاءالله العزیز ډیر په منظمه طریقه باندې روان ده. موږ د کل اردو په سطح باندې 15 لیواوې لرو او یو مرکزیت د کل اردو ده. د 314 مرکزي کل اردو 15 لیواوې دي. په هر لیوا کې موږ یوه مدرسه لرو چې په هغه کې له ابتدایي شروع بیا تر وړې دورې پورې الحمدلله سبقان جریان لري. ډیر ښه قابل اساتذه دي چې هغه سبقان یې ښه په منظمه طریقه باندې روان دي. کم کسان لوه دوره کوي هغه بیا مرکزي کل اردو ته راځي مرکز ته خدمتي، نو هغه لوه دوره د لیه کوي. موږ 120 کسان د لوه دورې او د وړې دورې 193 کسان او 88 حافظان دا په د تیرو کلو کې دلته فارغه سوي دي. او اوس موجوده 590 کسان طالبان زموږ سره په کل اردو او په لیواو کې موجود دي او سږ کال به مو انشاءالله العزیز د تیر په شان باندې ښه عظیم شانه جلسه انشاءالله العزیز دلته کېږي. موږ 450 فاضلان فارغین لرو د لوه دورې او 410 کسان د وړې دورې طالبان لرو. نو انشاءالله العزیز سږ کال به بیا په منظمه طریقه باندې هغه انجاموو. او د فرهنګي او د تخنیکی چارو کې هم زموږ امریت چې ده هغه الحمدلله ډیر ځیرک ده او متوجه ده. خپلو کارو ته انشاءالله د هغه اصولو مطابق د امارت اصولو مطابق جریان لري، هغه خپل کار کوي. دشمنانو باندې تنده د اسمان بمني وا 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 یو نظام هغه وخت د پرمختګ او ثابت حکومتولۍ په لور مزل کولی شي چې د هغه هیواد د نظام بدنه او امنیتي او دفاعي ځواکونه له ټولو دینی او عصري زده کړو څخه برخمن وي. د نورو برخو ترڅنګ الحمدلله د مرکزي کل اردو د ښوونې او روزنې منصوبینو د جګړه ییزو، تکتیکي، روغتیایي، ورزشي، ټولیزو زده کړو او نورو برخو په اړه کورسونه جوړ او د مجاهدینو د ظرفیت لوړونې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي چې په دې برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه یې لا هم جریان لري.
314 مرکزي کل اردو د تعلیم او تربیې په بخش کې الحمدلله لاسته راوړنې لرو چې له هغې جملې څخه 3225 کسان په تهدابي زده کړو کې فارغین لرو او په مختلفو مسلکي کورسونو کې 1810 کسان فارغین لرو او له جمعي تعلیماتو څخه 980 نفره فارغین لرو او همدا ډول مخکې تر دې چې تعلیمي مراکز فعال سي موږ د قل اردو په داخل او په مربوطه جستامونو کې تقریبا 4680 کسان له مختلفو مسلکي کورسونو څخه فارغه کړي دي دغه مجاهدینو ته زده کړې په تعلیمات مشترک یا عبدالله ابن مسعود په نامه په دغه پوهنتون کې ورکړي دي او دوهم زده کړې مو په ملي دفاع اکاډمي موږ دا زده کړې ورکړي دي او دومره ویلی سو چې الحمدلله مجاهدین مو په لوړ کیفیت یا په ښه کیفیت باندې روزلي دي مجاهدینو ته ښې زده کړې ورکول سوي دي نو انشاءالله العزیز مجاهدین به د خدمت مستر ګرځي د خدای په لاره کې زړونه د بچو دي پیوا د محبت یې څرګند د وخت غوټې څوکرې لای همیشه بن قربان دین دوستي د هر فرزند ورد محمود احمد شاه او میرویس خان بمنی وا 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 افغانستان بمنی ورد محمود احمد شاه او میرویس خان بمنی د 314 مرکزي قل اردو اړوند هغه کنډک چې له روسي ټانګونو څخه تشکیل شوی او په دوامدار ډول د خپل فني او تخنیکی جوړښت پر مټ د سترو امنیتي هدفونو د خوندیتوب لپاره فعالیت کوي زموږ د دفاعي ځواکونو وړتیاوې څو برابره ډیره کړې ده دغو روسي ټانګونو چې په سختو جګړیزو شرایطو کې خپل مقام ثابت کړی له پرمختللو تخنیکونو او وسایلو سره سمبال دي چې په پراخه کچه د عملیاتو پر مهال د ځانګړې ځواکمنۍ سبب ګرځي د دې کنډک ټول منصوبین هر ورځ د فني او ترمیماتي چارو په ورکشاپ کې کار کوي ترڅو ټانګونه په بشپړ ډول فعال او خدمت ته چمتو وساتي زریدار کنډک چې کوم وسایل دي مثال په سلګونه چاینا ټانګونه موږ ترمیم کړي دي او الحمدلله فی الحال کار جریان لري ورکشاپ هم فعاله ده او د افغانستان په کومو ولایتو کې چې د موږ زریدار چیندار ټانګونه مربوط دي د موږ هغه موږ را انتقالوو او دلته به ترمیموو ګټې اخیستنې ته به چمتو او آماده او په پای کې هیوادوالو ته موږ دغه ډاډ ورکوو چې انشاءالله د افغانستان له ټولو سرحدونو به تاسې پر امنه او مطمئنې هیڅ چاته به موږ دا وخت ورنکړو چې د افغانستان په خاوره یرغل وکړي او د موږ تاسې د هیوادوالو امنیت خراب کړي احمد شاه او میرویس خان بمنی وا 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 افغانستان بمنی ورد محمود احمد شاه او میرویس خان بمنی عزتمندو لیدونکو دا وې زموږ د مستند ټولې چمتو شوې برخې چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوې لکه څنګه چې تاسو په دغه مستند کې د اړوندو بخښونو د کاري فعالیتونو په اړه ننداره وکړله دې ته ورته په نورو بخښونو کې هم ورته اقدامات ترسره شوي دي او الحمدلله ښې لاسته راوړنې هم درلودلې دي په ټوله کې دفاعي ځواکونه ملت ته ډاډ ورکوي چې د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ترسره کوي مننه له دې چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړله تر بیا د خدای په امان ګران خراسان بمنی د غیرتونو نمونه پر ټول جهان بمنی وا 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 افغانستان بمنی پر دشمنانو باندې تند د اسمان بمنی وا 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 ګران خراسان بمنی پکې ماتېږي تل د کبر غرور ډک سرونه وایي قهر موجونه جنت